زما عزتمندو حاضرینو مسلمانانو رونو الله رب العزت دې موږ او تاسو ټول ته د خپل دین سمج او پدې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي د مخکې جمعې نه بیان د دې شروع چې دا د ربیع الاول هغه میاشت ده چې په دې میاشت کې رحمت للعالمین صلی الله علیه و آله وسلم دی دنیا ته الله را لګلو پیدا کړو او دغه د الله حبیب صلی الله علیه وسلم په دې میاشت د ربیع الاول کې د دې نیمګړی فانی دنیا نه رخصت شوه دی د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم د دې مخکینی میاشت چې سفر دی داغه په دې اخر کې بیماری شروع شوه او بیماری رستر رز ډېرې دا تر دې چې په دې میاشت کې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم د پیر پرد چې موږ او تاسو ورته د ګل رضوایو د دنیا نه د الله حبیب صلی الله علیه وسلم رخصت شوی دی او د وفات نفس داسې پیشنګوي د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ته د الله د طرف نشوي وي چې دا د دې خبرداري او چې بس د الله حبیب د دنیا نه روان دي سوره نصر نازل شو دیو جن د دې سوره نصر یو نوم ده سوره التودیع د سوره نصر یو نوم ده سوره التودیع یعنی د الله د حبیب د رخصتۍ صورت بخاری شریف کې راغلی امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه اصحاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم اور سره ناستو او د دې سوره نصر تپوسه دی وکړو چې د دې صورت کې الله رب العزت څه فرمایي د چا سوي اخر کې د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما نا تپوسو کو وی دی صورت څه مقصد دی کې الله سوئی نا ورته وی امیر المؤمنین هي اجل رسول الله صلی الله علیه وسلم وی قربان دې کې د الله د حبیب د نیټه ذکر دی اے رب کریم دا فیصله کړي ما آیاتن استا سړوان نیولسل الله وی حبیبا د اس یو بنی آدم د پارا تاسو نه مخکې ما په دې دنیا کې همیشه پاتې کېدل نه دي لیکلي او د الله فیصله د الله وی حبیبا پتا صبم وفات او مرګ راځي او دا دشمنان د دین دایبم مړکیږي بیا به الله دربار کې ستاسو فیصله کوي ځکه که ستاسو خیال وي دا دنیا د کله نه چې جوړه ده نو د حق او د باطل د ټکراو میدان دی په هر صدای کې حق او باطل د یو بل سره ټکراو وي الله وی هاذان خصمان اختصموا فی ربهم وای دا دوه ډلې دي یو بل سره جګړې دي او جنگم د الله د توحید او د دین بارک لري او بل سره دارنګ الله فیصله کړی چې ار شی بفنا کیږي صرف ذات او وجه د الله د فنانا هغه مستثنا ده سوره رحمان کې موي کل من علیها فان سمره چې دی دنیا تراغلی په دې ټول بفنا راځي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام یو استاد رب ذات پات کې دوه ده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا بیماری ورسره دا سډېره دا تر دې پورې چې الله حبیب صلی الله علیه و آله وسلم اخیرنی ځل چې کتلیو نو دا د تیر رضوا خلق د ابو بکر صدیق رضی الله عنه پسې امامتۍ کې ولاړو او دا اخیرنه موضوع د سبا موضوع اخیرنه موضوع د سبا موضوع الله حبیب صلی الله علیه وسلم د بیمارین لک خوشو نو د حجرې پرده اوچتا کا د مسجد نبوی او د حجرې د دروازې باندې پرده اوچتا کا ونظر الى المسلمین
وهم صفوف في الصلاة خلف أبي بكر فأعجبه ذلك وتبسم صلوات الله وسلامه عليه. الله حبیب پردو چتکا او خلق صفونه ولار دی په مسجد نبوي کې د ابو بکر صدیق رضی الله عنه پسې د الله حبیب لیډر خون ورکو نو تبسم وکړو. او مسلمانانو چې وکتل چې الله حبیب پردو چتکا غنبار روزي حتى هم المسلمون ان يتركوا ما فيه من الصلاه لفرحهم به. ان قریب و چې مسلمانانو مسفریخه د الله د حبیب د دې کتو د خوشحالۍ د وجنا ان قریب وا چې موزه څکړې فریخه. ابو بکر رضی الله عنه لم چې پته ولګي دا غم د مسلین رسو کېدو د الله حبیب اشاره او کچنا تاسو په خپل ځای برقرار شئ. وارخص ستار پرده راکتکا وکانا آخر العهد به علیه الصلاة والسلام. دا اخیر دی قتلو بے خپل مسجد تو نکتل او دا د تیر رضوا دا کله چې موزو شو د سبا ابو بکر رضی الله عنه راغه او د خپل لور بی بی عائشه صدیقه رضی الله عنها کور ته وردن نشو. وای زه خدا سے ګورم لکه د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم درد لري شوی نن خو تکلیف نشتا. نو د دې یو کور مدینه منوره کې بارو مقام سنح ورتوي د مدینه مشرق طرف ته وې زبل کور ته لاړ شم. نن د الله د حبیب طبیعت خره او دا مونږ ته په مسکه مقتل نو په اسمان سور شلاو. دې کې د اهل علم اختلاف درستو ذکر کو. یو قول دا دی چې د صلات ضحا په دی وخت کې د دواړو جهانو سردار د دې نیمګړي دنیا نه روح پرواز وکړو. یو قول دا دی چې نه بعد الزوال. یو قول سره بعد الزوال. یو قول دا چې د زوال نه پس د پیر پرز جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دې د غمونو دنیا نه رخصت شو او همیشه د خوشحالو او د سکون او د اطمینان کور ته ورسېدو. وفات نه پس د صحابه کرامو په منځ کې دا اختلاف راغی ځکه دا یو لوی غم او دا داسې غمو کدا الله رحم کرم نوې نو دا امت ته د سنبالېدو غم نو دا د سنبالېدو غم نو. باندې صحابه خدا سے پریشان او جکور کې کېناست. بعض دومره لوی اشخاص عمر رضی الله عنه تور رويستا وی کچاو وی چې نبی رحم السلام وفات ته نزوا قتلو. ابو بکر رضی الله عنه پس خبر لاړو. دا ابو بکر رضی الله عنه راغ او د الله د حبیب کور تورن نوتو. الله په حبیب باندې مخوانه پردو پرتوا زنانم ناس تی وینې چون کې د پردې حکم راغلو ټول زنانو مخونه پټکل صرف لور بی بی او کم محارم چون هغه مخونه پټ نکل. ابو بکر رضی الله عنه کور ته وردن نشو او کم زنانه چې د الله د حبیب بی بیان وی عادت غیر محارم وی ناغی مخونه پټ کړ. د الله په حبیب باندې پردا کپڑا پرتاوا نا ابو بکر رضی الله عنه کپڑا د مخ مبارک نو چتکا او دا سراټیټ شو یقبلوه ويبكي. د الله حبیب خلون او جړلې د الله حبیب خل کو پدی جبهه باندې ورته ته جبهه وای. د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ته پدی جبهه باندې خل کو او فرمایل مور پلار می در قربان شاه ته چې پجوندون څنګه کوله پوس نرم وي ندا سید وفات نه پسم یي. او بیا جمعه تراغه او مسجد نبوی کې منبر ته وختو. دا ابو بکر رضی الله عنه د لوی شان نه خدا دا غم بل چانو شو سنبالولې خود دا غم سنبال کو غم سکو سنبال کو ټول امت مرا سنبال منبر ته وختو او خلق ته وی چې الله حبیب وفات شه او دا آیات د سوره ال عمران وی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. الہ العالمین وین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مگر رسول د الله دې دین مخک ډېر انبیاء علیهم السلام رسولان تیر شوی دایات پدا سے انداز کی ہوئی چې عمر رضی الله عنه وی والله ما علمت ان هذه الايه انزلت قبل اليوم وی قسم دې ما دا سنوي کې هدایت د دې رزنه مخ کې نازل شوه ما اوس د برنه راغې او ټول امت دا خبره تسلیم کا چې او د دوار جهان سردار د دې فانی او د نیمګړي دنیا نه لاو او د ابوبکر رضی الله عنه د خطبه مختلف الفاظ راغلي دام فقيري وی فرمایل وی فمن کان الله هر غسوک چې ولې ربو فإن الله حي لا يموت الله میں شجون دے دے فنا و زوال پن رازی ومن كان يعبد محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وينزله إلها فقد هلك إلهه چاچ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عبادت او بندگی کولا او داغنه الہ او معبود جوړ کړو نو د الله حبیب وفات شو ویدا الفتق الله ایها الناس واعتصموا بدینکم وتوکلوا علی ربکم فإن دین الله قائم وإن كلمة الله تامه دا الله نو یریږي خلقو دا الله دین کلکرونی صحیح په الله توکل کوي دا الله دین قائم دی دین مکمل شوه ک نبی رحم السلام لاړو نو دین قائم او باقی دی حلال الله سرګن کړي حرام سرګن شوی او والله لا نبالي من اجلب علينا من خلق الله ان سيوفنا لمسلولا قسم فالله من پروان لرو کچا مسلمانانو اسلام تا پکګي سترګو قتل نظمون توري رته کو نه بار دي موږ د الله د حبيب په وخت کې جهاد کړو او تر سوچ سا غړيږي نو داسې وکاو دا مسله خو هر څه خلکو دا تسلیم کچا او دواړو جهان سردار د دنیا نه رخصت دی پسې اهم کارونه ودا وفات ما تاسو لوي د ګل فرضو د پیر رد چې ورته مونږ وایو وخصو نو علماء دو قولونه ذکر کړي ورستو د یو صحیح قول تفسیر وکاو سو کوي دا د صاح وقتو بعض اهل علم وای بعد الزوال الله حبیب صلی الله علیه وسلم روح د بدن مبارکنا پرواز کو او یو اهم امور امت مسلمه مخلشول یو خود ټول نه هم خبره دا ورکل دا چې اهم کارونه نو داغه نه کمه کته درجی والے چیا به رستو کې اوبته سکه رستو کې وي نبی رسول الله حکم او چې مال طرف ته توجه کوي بل په لمه ګوره دا الله د حبيب حکم او چې په جنازي او مړي دفن کولو کې تلوار کوي خدل ته چې د امت مشر جوړ نه به مشرا قوم خدر په دروي خاورې په سر وي نو اهم خبره او مشر جوړو خلیفہ جوړو نو الله د حبيب دا دفن کې تاخير راغی رستو ذکر کو ليله الاربعاء د بوت پشپې باندې د الله د حبيب دفن شوه دا ورځم تیر شو د پیر سبا د منګل پینځم ورځم تیر شو نو د شورو پشپا خلیفہ سره بیعت شو ابو بکر صدیق رضی الله عنه اصحاب رال وی زموږ د دین لپاره د الله حبیب ستا انتخاب کړي اغه د دې دنیا کې اوسې موږ ته په مصلی او درولې یاد دي در لمخې جمعه کې تیر سوره منځونه کړیو د الله حبیب ولس منځونه د الله د حبیب په حیات مبارکه کې صدیق رضی الله عنه متا ادا کړ نو چې موږ له دین د لپاره خوښ کی نو دا د دنیا بادشاہي خو یو دنیوي کار د دې لپاره د څنګه نه خوښو ټول صحابه کرامو بیعت وکړو ادا په شړګي د مخ کی طرف نه راغلي یو بډای زنانه نبی رسول الله تراغلي او د مسلې تپوس ته وکړو نا بډای چې تر ډېر خيار او قربان کزه بیا را نه متا سنې نشانه به تپوس کو
وی ابو بکر نه تاسو کا رضی الله عنه بډای اوسو قدم شواش بیا وی کا ابو بکر نشانه تاسو کو وی د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نه تاسو وی کو عمر فاروق رضی الله عنه دی وی د عثمان رضی الله عنه نه تاسو بډای ورته وی کدا عثمان رضی الله عنه دی الله حبیب ورته وی بیا پښور سکهلو بس دا د زمکه د اخیټه درته د زمکه د نشانه بهتره د فتنو په دور کې پجوان سکه فنا خاصم یوزل راضی د چې د فتنو د مصیبتونو او د دین د تکالیف د دور نمخ کې خار لو رسیږي ندام یو لوی غنیمت ده نو دا پیشنګي د مخ کې نظم عزت مند ملاو وي چې کله خلیفہ جوړ شو نبی عليه الصلاه والسلام ماتا ستوي عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما روایت ده نبی عليه السلام د پیر فرض پیدا شوه وخرج من مکه مهاجرا يوم الاثنين مشرکانو چې د مکې نه شړلو دام د پیر رسوا ودخل المدینه يوم الاثنين د پیر رسوا چې سردار د عالمین خپل مبارک قدم د مدینه پر ځمکه کې ومات يوم الاثنين او د الله حبیب د پیر پر وفات شو او د الله یو عجیب شان ده بعض دوستۍ داسې مقرر کړی چې دا بر نه د الله د حبیب درش په تکاله عمر د ابو بکر صدیق رضی الله عنه درش په تکاله عمر د الله د حبیب د وفات سبب د زهر نو د ابو بکر صدیق رضی الله عنه د وفات سبب د زهر نو عائشہ بیبی فرمای زد والد سر تناست قال لي ابو بکر اي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لور بیبی ته وی الله حبیب په کوم ورځ وفات هو نا ورته وی بابا جی د پیر پر نا ورته انی لا ارجو ان اموت فيه زما امید دا چې د پیر پر وفات کېږي او شان الله او کله ابو بکر رضی الله عنه د پیر پر د دنیا نه لاړ د الله حبیب د پیر د یوم الاثنين باندې د الله حبیب وفات شوه د پیر پر ودفن ليله الاربعاء د بود پشپی باندې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم دفن کړي شوی دی دا عائشہ بیبی رضی الله عنها یو قول له فرمایي وای د پیر رضوا او د الله حبیب وفات شو حين زاغت الشمس کلا چنور دا زائل شو انس رضی الله عنه وای وی اخیرنه نظر چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم تکړو او غي ژوندیو دا د پیر رسوا پرده اوچتا کا خلق د ابو بکر رضی الله عنه پسیو نا انس رضی الله عنه فنظرت الى وجهه كانه ورقه مصحف ما الله د حبیب چهره مبارک ته وکتل تا وی چې د قران شریف پاڼه لکه د پاڼې په شان زلیدو او پرکېدو او په دغه رزمانه په اخره حصہ کې وفات شوه دی دغه علماء لیکلي صحیح قول دا دی چې ان الوفات وقعت بعد الزوال د نبی عليه السلام وفات د پیر پرز د زوال نه پس شوه دی او د تاریخ علماء ذکر کړي دوی شرازی د سفر د میاشتې تیرې وي مخ کې میاشتې ته د سفر میاشت وي ما مخ کې جمعه ویلو چې د اسلامي میاشتو نمونه ذکر کوي چې یاد کوي چې یاد کړی وای ماشاءالله خپل اسلامي جوی نمونه یاد کوي سفر کې نبی عليه السلام په دویشتم د سفر باندې بیمار شو اتاست ویلې شو چې الله حبیب یو جنازه ته لاړو نو سر کې درد او الله د حبیب یو وین زواره حانا رضی الله تعالی عنها د دې پکور کی بیماری لګېدلې و بیا بیماری زیاتې دا دا بیماری تر دې چې د پیر رضی ترور رسیدا او جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د پیر پرز بعد الزوال وفات شوه دی بعد الزوال د الله حبیب وفات شوه او مسلم شریف حدیث کې راغلی قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63
وقبض عمر وهو ابن 63 دا الله حبیب دې نیمګړي دنیا نه لاړو درش بیت کال عمر او د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه عمرم درش بیت کال او د ابو بکر صدیق رضی الله عنه عمرم درش بیت کال دا الله د حبیب د غسل بارکی یو اهم خبره صحابه کرام ته مخل شوا چې کله خلیفہ جوړ شو غسل مسله رااله دا آسان خبره نه و د دوارو جهان او سردار ته غسل ورکول صحابه تردد شو چې دا غسل ورکو نو څوک بدای چې دا جامع د بدن نه لري کی دا معمولی بدن خونو مقام مردگانو نظر در په تختی جامع لري دا الله حبیب تا غسل ورکو نو جامو د پاسه ورکو یا ک جامع لري کو نو الہ العالمین پدای او خوب راوستو حتا ما منهم احد الا وزقنه في صدره صحابو کې دا څه کس نو چې دا غدا زنه په دې سینه پرتا و چټي والا زنه په کوم ځای پرته ټول باندې پرکالی او آرام راغې ثم كلمهم مكلم من ناحيه البيت لا يدرون من هو دا الله د حبيب د حجرې دی او غټنا आवाज شو خدا حدیث کې دا چې وي صحابه او لا پته نه لګي چې دا څوک دی حدیث الفاظ دي لا يدرون من هو صحابه کرام ته دا پته نه و چې څوک دی خو یو आवाज یو کو وی دا الله حبیب ته غسل ورکي وعليه ثيابه او جامع بد بدن د فاسي دې د پاسو باچوي نرم نرم لا سوهي او دا الله حبیب دې خپل جامونا خالی کوي ما دین د الله حبیب خالی کوي ما د الله حبیب ته د جامو د پاسا غسل ورکړي شي قمیص مبارک او هغه د پاسه نرم نرم لاس سروبا چولې نرم نرمي طریقې سروبا چي دي شي او غسل لپاره اهل بیت راجم شول سر ژوند او عباس رضی الله عنه وګوره دا عاطفي आवाज چې کلا خلق د خیر نه ډکو نو د اختلافات حل په دې طریقې مل را لګل چې صحابه وي سوق برنا الله رحم او کرم شو چون کې د خیر او برکت خلقو الله د دې اختلاف نه بچ کړ او دا عاطفي आवाजونه په نیکانو خلقو شي تاسو سبق کې د صدیق رضی الله عنه مناقب چې مونږ بیانول ویلي نو یو ځل صدیق رضی الله عنه د پلار بوت مات کړو د پلار والو نو مور ورته ودا وافا د ابوبکر رضی الله عنه والدا خاون توي دا بچي وا ما وېدې چې پیدا کېدو نو ته وینا د شون کې د زنانه د پیدایش مسله د مرګ او ژوند مسله وي ما سره ډېر فکر وي ما د اسمان نه یو आवाज واورېدو چې یا امت الله بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمه في السماء الصديق لمحمد صاحب ورفيق صلى الله تعالى عليه وآله وی اید اللہ بندی زیر واخلا یو بچے دی پیدا کی دا اور نازاد دے دا ابو بکر رضی اللہ عنہ یو صفت سے عتیق یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اید اللہ بندی زیر واخلا دا سی بچے ملاوی گی چی دا اور نازاد دے اسمه فی السماء الصدیق وہ اسمانونو کی ملائک بیجنی چی دا نم صدیق دے او تعالی پتہ راسوک در تملاوی اخیری زمان پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نپاربا دا صاحب عمر گرے اسب عجیب عمر گرتیا وا اے یوزے سفر یوزے خوراک یوزے مشورہ تردی چی پروزی کی یوزے آرام فرمائی او حدیث کی راغلی اللہ حبیب وی چیز قبر مبارکن راپور تشم یو طرف لب صدیق رضی اللہ عنوی او بل طرف لب سوکی
او یو عجیب شان دی دا یو مسله علماء ذکر کړي څوک چې چرته دفن شي دا پښتانه وي خاورې جوړ د دې ځای اگر یو زه د موږ یو دوست بیبي وفات نو یې کلی نه بار دفن کار رشتہ دار غوسو او جما په قبرستان خبرو کو نه رسول الله وي د موږ جنگ نه ټول ختم کو مې بس د دې خاور د دې ځای یو خبره کوم خو چې توجه وي د شیخین د ابوبکر صدیق او د عمر رضی الله عنه او د نبی رسول الله د پیدائش خار یا او دا بچا د شان بس تپوس کې چې دا هغه باقی من د خاور نه پیدا دي د کوم خار نه چې سید البشر پیدا دي د درې واړو د پیدائش خار د کوم ځای وا د روزي مبارکي شریف غسل عباس رضی الله عنه ورکو علی ابن ابي طالب او فضل ابن عباس او دا غرور او قسم ابن العباس اسامه ابن زید دا رضی الله عنهم را جمع شول یو انصاری صحابی دی اوس ابن خولی الانصاری دا بدری صحابی دی علی رضی الله عنه دی اهل بیت چې غسل ورکولو نو دغه لوی زمل قسم در کوم د الله په ذات د الله په حبیب کې زمونږ برخشته کړه دې کې خوشک نشته چې یو اتر دی یو زوم او د تر زویره انور د تر امن دی د الله په ذات قسم در کوم ولې زمونږ د الله په حبیب کې برخه نشته مالم پکې سرا کوي نو بزدتا اجازت شو قال له علي ادخل فدخل فحضر غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم دا الله حبیب تعالی رضی الله عنه غسل ورکو او حضرت عباس رضی الله عنه دا غبشو دا الله حبیب ور سرا پتخت اړولو باغی اړولو او غسل چې ورکول علی رضی الله عنه بی ابي و امي ما اطيبك حيا وميتا لا رو مور می در نه قربان شاه سپاک صافي ته پجوندونه او وفات نه پسم سمره پاک صافي او د الله حبيب تا غسل ورکړې شو مدینه منوره کې ډېر تاریخي ځایونه دي داجان صاحبان کله مونږ وضو دا کوی او سجده په مدینه منوره کې قباء سره خوا کې یو کوی لري ته بیر غرض سوی دا قباء کې او دا د سعد ابن خیثمه رضی الله عنه کوی الله حبیب بددی او بس کړي نو الله حبیب حکم کړو چې مال غسل اخوي نو د بیر غرض ته وبونه راکړي دې کې خپل پاک یو پړي د قباء سره نږدې دا کوی بیر غرض وی ماتا غسل د بیر غرض توبو نراکای بیا پدې کې دا صحابه اختلاف شو چې قبر د الله حبیب ته کمزې جوړ کو نو چاوي مکه مکرمه او چا سوي سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغه او هغه فرمایل چې نا د الله حبیب فرمایلی چې کمزې کې زو وفات شم زما قبر باندې او دا هغه زینه بهترین زینی کم زینه چې الله د خپل حبیب نه روح مبارک واغستو وی دا کټ لري کای کم زینه چې الله د حبیب سریر پروت دی او بدغه دی ورته قبر وکړای دې کې قبر وکړای خو قبرونه دوه قسمه کې تاسو خیال وي یو تمو شقی وایو بل لحد والا قبر وایو لیکن د صحابه اختلاف و چې موږ سوکو شقی قبر جوړ کو کله حد نو دو صحابه ابو عبید ابن جراح رضی الله عنه او دویم ابو طلحه ابن سهل الانصاری دی ابو طلحه رضی الله عنه په مدینه کې اوسم لحد جوړیږي د مدینه په قبرونو کې سره اوسم لحد جوړیږي نو دوی بدل لحد والا قبر کنستو او ابو عبید ابن جراح رضی الله عنه با غبل شانتی شیخی قبر جوړولو به بس دواړو په خبر لیګو چې کم یو مخراغه بصابه کوي ابو طلحه انصاری رضی الله عنه راغه د الله د حبیب قبر لحد والو دیو جن کم از مکه کې چې لحد جوړیږي نو لحد بهتر دی او کدا چې کمزور از مکه چې لحد نه جوړیږي نو مجبورن ببل قبر جوړه نو لحد والا قبر د الله حبیب صلی الله علیه و آله وسلم تا او کنه شو د الله حبیب دا ویلو زما په لحد کې بکچه خخت کېدای زما په لحد کې کچه خخت بکېدای نو کچه خخت په لحد کې خدای شي او جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام تا
جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تا کفن ورکړې شو کفن د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ته ورکړې شو د الله په حبیب صلی الله علیه وسلم د جنازې مسنګ شړو دا یو مسله د دین نو پدې کې امامتی چانه ورکړې بعض کتابونو لیکلي بعض روایتو کې راغلي چې کله د الله د حبیب کفن دفن غسل کړې شو نړمبه وای ملائکو جنازه کړي داغه نفس انفرادی امت وردن نکیدو او دا الله په حبیب صلی الله علیه وسلم ځکه دومره خلق په حجره مبارکه کې راتل الله چې څومره برات الله وردن نشول او به السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته په دې ترتیب باندې دی وجه صحیح قول دار صلات د الله په حبیب ځان لشوي لم یؤمهم احد علیه اچھا پکی جنازه کی امامتی نه ورکړي جنازه کی اچھا امامتی نه ورکړي او دا چې جنازه کې امامتی او رشوی ني او د الله د حبیب د جنازې سره مشابهت وي نو دا د عثمان رضی الله عنه جنازه ومن مناقب عثمان رضی الله عنه کی ذکر وکړو بھائی او هغه ما مخکې جمعه کې ویل بیا هم تاسو له هم د جمعې مونږ مناقب عثمان رضی الله چا سره هغه کیسټ کیوي نو دا موږ دلته جمع کوو د مرګورو لا چوغای نه د غشیتا سره ونی هبای چا سره د عثمان رضی الله عنه د دوه جمعو مناقب وی داراړی جنور خلکو له خیر څه شعور شي عثمان رضی الله عنه جنازم داسې شوی اچې باغیانو شهید کو کنا د به څوک دفن او جنازې نه پرې خو څوک دفن او جنازې ته نه پرې الله دې موږ تاسو مدینه منورې ته پوزي تاسو یې آمین د عثمان رضی الله عنه قبر بقی کې ډېر لري خط کې ده نو علماء لیکلي چې دا حصہ د بقی نه ودا یو باغ کې پټ خخ کړو ورستو دا د بقی حصہ جوړ شوی دا ورستو د بقی حصہ جوړ شوی نو عثمان رضی الله عنه تمبس کمرې ته کوټې ته خلک ورته شهادت کمرې ته وردن نکیدل ادوا او دریو کسانو په انفرادي جنازه کولا او دای په مناقب کې تیرو محمد ابن سیرین رحم الله او ما طواف کولو او یو سړی ګرځېدو هم طواف کیا وی اللهم اغفر لي ولا اظن ان تغفر لي یو کس طواف کوي د الله د کور نګیر چا پیر ګرځي او ګره حج کی 15 مقامات د دعا قبلی دوری یو چې الله د کور نګرځي د طواف دوران کې دعاګانې قبلي ناکس وی اللهم اغفر لي الله بخنرا لوکی ولا اظن ان تغفر لي خدا میں خیال او گمان نه دګنی چې ما به معاف کی داسې دعا یو کس کولا نو محمد ابن سیرین رحم الله ورته داسې دعا خو ما شان تر سند اورېدلی هر سړی وی الله مو می بخي داسې خو څوک نه وی چې دا می په خیال کې نه راځي چې وو می بخي ناکس ولوي تا دا دعا زما واورې دی یوس بدل تکي څوک دا ډول وام چې ومه بخي خو خیال کې مې نه راځي چې ما به بخي وی زما د عثمان رضی الله عنه سره عداوت او دشمنی وا قسم می خړلې او چې دې په سفیړوام دا وی په ژوندون ماته مکمل او نشوا نو چې کله شهید شو خلق یو واځي ورتل نو ما راشه مر نه پس قسم پورا کا نو ایما لا سوچت کو چراوا شو نو لاس می د لرګي په شان اوچ شو دا د عثمان رضی الله عنه کرامت نو ایما ته لا سخیلو وای ما لا سکت د لرګي په شان شو وی دا هغه وخنا در بهله ور وهله ګرځم او اللهم اغفر لي ولا اظن ان تغفر لي الله بخنرا لو کی او خیال کې من راضی چې ما غنته په معاف کې اے د صحابه دشمن مسوک معاف کی دا الله د حبیب د مرګرو دشمن داغه د معافی بس حالی زما عزت دا الله تاسو مخکې د حسن بصری رحمت الله علیه قول ما جمعه کې ویل او حسن رحم الله بوي وی کزه تش په د غټولی او ډاله کې وکم ټولی چې د الله د حبیب د جګر ټوکړه حسین رضی الله عنه شهید کړي او ما ته ویل شو چې جنت تلار شنو زب جنت لنتلم چا ورته دا ولي وی ما ود الله د حبیب سره سترګې څنګه ملاولي وی وخا
کمه ډلې چې زما د جګر ټوکړه شهید کولا تم په دې ډله کې زبد شرم او د عار د وجنا جنت تب نوردن نکیدم. نو په دې ترتیب باندې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام جنازه شو او قبر مبارکه دفن کړی شو. حدیث پاک کې د مسند احمد کې راغلی صحابه اختلاف چې کوم ځای کې قبر وکړي. ابو بکر رضی الله عنه ما الله د حبیب ناوریدلی چې د الله د حبیب قبر بني الا حيث يموت مگر کوم ځای کې چې وفات شي ودا کټل برستو کوي او دې کې ورته قبر مبارک وکني. نو په دغه ځای کې چې کوم ځای د الله د حبیب نه روح پرواز کړو نو دغه ځای کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام قبر مبارک جوړ شو او لحد پکې جوړ شو او پاره کې جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا پاره کې دفن شو. پاره کې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم پاره کې دفن شو. او دا عائشہ بیبی غفوبمو عائشہ بیبی رضی الله عنها موطا امام مالک رحمت الله علیه کې راغلی خوب لیدلو عائشہ بیبی رضی الله تعالی عنها. باز رحمانی خوبونه هغه او حقیقت لري. رحمانی خوبی هغه او حقیقت لري او د خوب په تعبیر باز نور خلقم په نبی رسول سلام یو بیبي او صفیه رضی الله عنها دا د خیبر د سردار لوروا د الله حبیب چې کله په نکاح واغست په دې مخ باندې یو تور چاپو د سپېړې د الله حبیب ورته دا سینا ورته قربان تاسو د خیبر د حمله نه مخ کی او سورج ما د خاون جوړې کی سریخه او داو دزو خوب وینم چې د یثرب د مدینه د سوار لسمه سپګمۍ روچته شو ازما په دې جوړې کې ورځیدا د سوار لسمه سپګمۍ روچته شو او زما په دې جوړې کې ارتاو شو. نو ما خاون ته خوب وي نو یغرانه سپېړه وستا چې ته خو د مدینه د سردار د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نکاح کول غواړي. د باز خلک کافر وي خو د خوب تعبیر سوي. عائشہ بی رضی اللہ عنہا خوب لیدلو او دا الله حبیب او والد سے بلا ژوندې چې د سوار لسمي او دریس پګمې دي او نمبر په نمبر زما په دی حجره کې چې کوم د الله د حبیب روزه شریف ادا په دې کې رانی او بس زمکه کې غیب شي. د جلا خوب وی والد سے ورته بچي صبر وکړي خوب وخت لاشتا. ابو بکر رضی الله عنه د کله نبی رحم السلام وفات شو او غي دفن شول نو ورته وی بچي دا په غدریوس پګمو کې اول سپګمۍ او دا د ټولو نه بهتر و درېم څوک ابو بکر صدیق رضی الله عنه او درېما هغه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه. د الله حبیب صلی الله علیه و آله وسلم تا قبر مبارک او قدس شو او غي د بت پشپ دفن شول. عائشہ بیبی فرمای وای مونږ بیبیان په کور کې راجمو د الله د حبیب جسد مبارک لا پروتو مونږ ته په تسلی حاصلې ده. وای تر دې چې د بت شپ نیمه تور سیدا نو مونږ د بلچو او د آلات او आवाज واورید لکه قبر پټه او خار ورولې. نو به سلام فرمای مو ټول بیبیانو جړه شروع په مدینه کې دا سي جړه بعضي جړه به اختیار شي بعضي جړه شي به اختیار شي. او حضرت بلال رضی الله عنه چې په دغه ورځ د وفات د دفن نفس لمبنه اذان کول د بت په سبا نو کله چې اشهد ان محمد رسول الله تعالی رسول فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بکا وانتحبا اغم جڑا شورو کا پبا د عذاب سره ټول مدینہ دا په جڑا شو. بی بی فرمای ام سلمہ رضی الله عنها وای ممتدا سی مصیبت په عمر کې نه ترسه دین پس کا صبر ازي دا مصیبت اثر دین پس کا کوم مصیبت امراضی دا هغه مصیبت اثر ده دا پټولو کې اولوی مصیبت دا مونږ تر رسیدلو لوی مصیبت را رسیدلو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا عائشہ بی بی په
حجره مبارکه کې دفن شوی او د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم قبر مسنم سنام اصل کی د اوخ دې کوپ ته وای اوس ماشاءالله زموږ استاد دا قبرونه داسې دي ګوره خدای داسې نه چې ګنې د قبر په منځ کې به کوپ جوړ کی نه د خپو د میت نراواله تر سره پوری دا قبر بد اوخ د کوب په شکل کې وي خبر باندې پوهیږي چې نه پوهیږي دا معنا نه ده چې په دې منځ د قبر کې به د کوب شکل جوړ کی دا معنا د حدیث غلطه ده د خپون راوالی د میت د سره پوری چې څومره قبر دی نو دا به د اوخ د کوب په شان وي بل کوشش دا ده چې دومره لوی لوی خار په راجمع کول پکاره چې یو لیش قبر وي بعضی صحابه راغلي مور ته وی چې موږ ته د الله د حبیب قبرونه وخیا نو بیبي ورته دروازه کولاو کا د الله د حبیب او د صحابه د دواړو شیخانو قبرونه وکتل دا لغون ته د زمکه نه اوچتو اگر بعض خلکو په خوا ودا واړو واړه کانی په دې قبر کې خل نو که په دې خار سو واړو واړه کانی کیږي دا درستی د قبر په خول په هر طریقه چې دا ناروا دي قبرونه په خول په شریعت کې نشته دا که تاسو وایي چې د والد او ضرور او رشتہ دار سره خېګړه کو چې داغه په قبر کمی پیسې لګې دا ناروا دي دا خیراتی ورکه ثواب ورته وبخ دا په مسجد او مدرسه په کندو یتیمانانو باندې ولګوا او د نبی عليه الصلاه والسلام قبر مبارک ما لګوري تری لکه ګور دی ګوتی تګوري دا وی قبر مبارک د ښکاری درته نو د نبی اسلام د خپل مبارک سره د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د قبر سر مبارک لګي د ابوبکر رضی الله عنه د خپو سرا د ابوبکر رضی الله عنه د خپو سرا رضی الله عنه د قبر سر مبارک لګي ترتیب باندې پوښوي که پوښ نشي په دې ترتیب پروزه شریف کې قبرونه دي په دې ترتیب باندې قبرونه دي او دا یو لوی غمو چې په امت مسلمه باندې راغلو او دا د ربيع الاول میاشت وا او د پیر رضوا د زوال نفس جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د دنیا نه رخصت شوه بخاری شریف کې راغلی انس رضی الله عنه وی ذ عالم نما فاطمه رضی الله عنها وی یا انس وتوابت انفسکم ان تحسوا على رسول الله صلی الله علیه وسلم التراب انس تاسو زړه دا خبره خوله چې الله په حبیب بخاری واچوي خدای الله حکم دا الله حکم دی چې الله ویلي چې بس دا دفن کړي او انس رضی الله عنه وی ما تا غورزم را یاد ده چې نبی کریم علیه السلام مدینه منوره تراغه مدینه منوره تراغه او دا ارس ورسره روحانه شول ارس وپړه کېدل او خلق به انتها خوشاله شول او یا غرض را نه یاد ده چې د دوارو جهانو سردار د نیمګړي دنیا نه لاړو فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء هر شی تیار شو وای قسم دې موږ لا د قبر مبارکه د خاورن لاس سندلی نو چې زمونږ هغه حال نو کم حال چې مد الله حبیب تکتل او هغه حال ځکه د وحی سلسله کټ شو د وحی سلسله کټ شو ام ایمن ماته استمخ کې ویل د الله حبیب ته سوم زرا نو پي ور کړی شته بیا دی بھائی ماشاءالله بازي کسان تکړه یا او جوګ بازي پکې د الله حبیب ته سلورو زنا نو پي ور کړی خپل مور بي ام ایمن دا د الله د حبیب د پلار وینځ پاتې و دیم سو کو بھائی سویبا او بل حلیمه سعدیہ دې سلورو زنانو جناب نبی کریم علیہ السلام تفیل د ام ایمن ملاقات تبا نبی علیہ السلام تلو نا ابو بکر رضی اللہ عنہ چې خلیفہ شو نو عمر رضی اللہ عنہ توي راغی چې ملاقات له لاړ شو لکه الله حبیب چې پتلو او دا هوی غ طریقې ژوندې کو چې لاړ دا پجړا شو نه ورته ټول اجازه تعالی پته نشي چې الله حبیب خود دنیا د غمونو نه خوشاله ولړ الله وی ولل اخرته خیر لك من الاولى نابی ورته وای
وای ما ته پته ده چې الله حبیب وفات کېدو ولكني انما ابكي على الوحي الذي رفع عنا جڑا پدې نه راځي چې الله حبيب وفات جڑا پدې راځي وحي سلسله کټ شو او مطلب یو درد او پریشانی رااله نو بارنه بجلی السلام پیغام راړو چې خفقېږي ما الله وې زما دا حکم دې یو تکلیف براغه نو الله حبيب د وحي په انتظار بشو او دا غو مشکل حل بد برنه راغی وی جڑا پدی راضی چې د اسمان ناغ نوی خبرونه براتل ناغ سلسله نن بند شو الله دې موږ او تاسو له توفیق راکړي چې موږ د خپل حبیب د نقش قدم په روان شو او زما عزت مندو ټولنا لوی اهم خبره دام دا چې په خپل حبیب باندې ډېر ډېر درود وایي او خاص کر د جمعې پښپا او د جمعې په ورځ باندې د درود ډېر لوی ثواب دی جمعې پښپا او جمعې پر ورځ باندې د درود شوي ول سکو ډېر اهتمام کوي خپل بچیم دې ته فکرمن کوي هغه وخت یو کس راغلی او موږ سره دلته په رمضان شریف کې بعضي طلباء او طالبات مو ناغوی د رمضان د جمعې پښپا زموږ په کور کې د ټولو نارینه او زنانو مقابله د کېدو نه مخکې وې څوک لزر پیری او څوک شل زر پیری درود شریف وایي تاسو ګورئ د جمعې ورځ د ماښام د نور پریوتو سره شروع شوی او نن د نور پریوتو سره به ختمېږي پدې کې د درود شریف ډېر اهتمام کوي په خبره کنا ډېر ډېر درود شریف وایي فجناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام باندې د جمعې د ورځې خاص اهتمام کوي دا مدینه منوره پسې مدینه منوره را دا غږی چې څو کوسیږي هغه ته لکه موږ تاسو لم رنګونه راځي په موبایل چې فلانه غانا کاور نو دا چلبو کې او دا چلبو کې دلته د جمعې پښپا او د جمعې پرس په موبایل باندې د دې آیات بار بار راځي چې ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما الله و اذا زما ملائک په خپل پیغمبر درود وایو ایمان والو تاسو زما په حبیب درود وګوره درود شریف څنګه عبادت ده مزمون او تاسو کو خو الله نه کوي سمو خیال له روزه موږ نیسو خو الله روزي نه نیسي الله د روزونه بنس خو درود تم او الله په خپل پیغمبر وای درود شریف مسلمانان وای او دا ملائکه وای او حدیث کې راغلی پرز د قیامت د الله د حبیب سره بټولو نزیات نږدې سو کی چې څوک ډېر درود شریف وای الله دې موږ تاسو له توفیق راکړي د ډېر زیات درود شریف ویلو ابو سفیان ابن الحارث د نبی رسول الله د ترز ویو ابو سفیان ابن الحارث د نبی رسول الله سو د ترز ویو دا شاعر مو د الله د حبیب مزول مو اتا سو تمخ کې دا غي په مناقب کې تیر دي چې د سخت دشمنی وکړي و بیا درست ایمان وروړي خدای الله حبیب ډېر خفاو بیا په غزوه حنین کې داسې کارنامه کړی چې غټول خفقانونه د الله د حبیب د زړه نه وتی د دې په مکه مکرمه کې چې خبر ورته ورسېدو ناغد الله د حبیب بارکی او قصیده ویلې او ارقت فبات ليلي لا يزول وليل اخل مصيبه فيه تونو وأسعدني البكاء وذاك فيما أصيب المسلمون به قليل لقد عظمت مصيبتنا وجلت عشية قيل قد قبض الرسول فقدنا الوحي والتنزيل فينا يروح به ويغدو جبريل نبي كان يجل الشك عنا بما يوحى إليه وما يقول ويهدينا فلا نخشى ضلالا علينا والرسول لنا دليل
افاطم ان جزعت فذاك عذر وان لم تجزعي ذاك السبيل فقبر أبيك سيد كل قبر وفيه سيد الناس الرسول وإذا مصیبت دیر لویشو آغا مازیگر چه دا خبر رسیدو چه رحمت للعالمین اللہ دا دنیا نرخصت کو وی بس آغا وحید اللہ سنگ لارا ساری بم جبریل راتلو علیہ السلام و ما خام بم راتلو او دا اللہ پیغمبرو که ممتش شک براغے نو ضربے پخفل بیان اغا شک زمون نلرکو مونږ د گمراهی ناډو یریدونا زکه پیغمبر رات دلیلو وی فاطمه کت فریاد کې رضی الله عنها نو دادر لو زرده او کنکه امداد مالک او خالق لار د پټولو بفنا راضی استاد بابا جی قبر دا د ټولو قبرونو سردار قبر دی او پدې کې د ټولو عالمین سردار آرام فرمایي الله زمون فزونو کې د خپل حبيب مینا او محبت واچي یا الله استاد حبيب صحیح مینا او محبت زمون فزونو کې واچي الہ العالمین دا غي شفاعت زمون د ټول نصیب کې الله دا غي د مبارک لاسو د حوض کوثر او زمون نصیب کې الله دا غي دیدار او زیارت مون ټول ته په خوب کې نصیب کې الہ العالمین الله زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې الله مونږ ته زموږ استادانو ټولو مردگانو والدینو ته مړو ژوندو ټولو ته واړه او لوی ګناهونه معاف کړي الٰه العالمین د دنیا په ګډ ګډ کې امت د کوم پریشانو مصیبتونو سره مخ لري یا الله ته په خپل بندگانو او د خپل حبیب د امت په حال باندې ورحمي د تمام عالم اسلام د مسلمانانو حاجتونه دینی او دنیوي الله په خپل رحم او کرم باندې برابر کړي او حاجتونه پورا کړي د چا په کورونو هسپتالونو کې بیماران دي الله شفای کامله ولا ورکړي د چا په منځ کې دشمنی دي الله په محبت او دوستۍ بدل کړي الله د چا بچی نشته نیک عمل صالح بچی ورکړي او چې د چا بچی د مور او پلار د سترګو اخواله جوړ یا الله باز مرګورو دعا د پاره ویلي او دې ټول سپینګیرو ستابندگانو در تلاش وړولي الله د دوی زمون د ټول امت غایبین او حاضرین حاجتونه دینی او دنیوي په خپل رحم او کرم برابر او ټول پریشانای ختم کړي الله زمون په دې ملک او ټول اسلامي ملکونو باندې ورحمېږي د امن او امان د سکون ژوندۍ مونږ ټول تر نصیب کړي د هر امتی د وینو د مال جان او د حیا حفاظتو کې او الله مونږ سره زموږ د اعمال او معامله پکې د رحم کرم معامله او کې دعا غواړي یا الله زموږ اعمال ته وګورې زموږ جولای خالدی د خیر نه او تا د خپل حبیب په جواب وعده کړی چې زه د چالاس خالی نه پرېزم یا الله پمون د خیر په قدر ضرورت باران راوړي الله بخير بقدر ضرورت باران راوړي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار